السلام علیکم ملګرو، ښه برابري نن افطار پارټي ته روان یو. ملګرو راته وایي چې افطار پارټي کوو. دوستانو بس روان یو بازار ته. دا اوس په روډ باندې روان یو او بازار نږدې کېدو ول دی. دلته یو هوټل ته رالو. دلته چکن هانډي دا ورکړو اورډر. مازدیګر مونځ ورته وکړو. چکن هانډي تیاریږي. اوس روان شو. روان یو بازار ته بیا او دلته اوس رالو بریاني. ډېر وخت پس لایو رالمه ما چې ویلاګ وکړو. افطار پارټي ده، مازدیګري دی د روژې او بازار نږدې شو. اوس ګوره پیکوړې ورسره رالو. ډېرې خوږې پیکوړې زموږ د کلي مشهور پیکوړې دي. دا ډېرې ښایسته او زبردست دي. روان شو افطار پارټي چې کوم ځای کوو موږ هغه ځای ته روان کېدو. دلته مخې له ګډې رالې ډېرې ښکلې ګډې دي او ډېرې زبردستې دي. افطار پارټي والا ځای رانږدې کېدو ول دی. ډېر ښکلې ځای دی، زموږ علاقه ډېره ښایسته ده. ډېر زبردست علاقه ده زموږ. که څوک هم راتله غواړئ ملګرو چې زما سره رابطه کولی شئ، به تاسو ته خپل علاقه ښیو، خپل ځای. افطار پارټي خوا ته راورسېدو. هلته به افطار پارټي کوو. دلته ښکلې اوبه هم بهیږي. دا ګورئ څومره ښایسته اوبه دي او ماښام کېدو ول دی. 15 منټ پاتې دي. ډېر خلک هم راوتي دي. بس دا دي تقریبا 5 منټ پاتې دي اذان ته. او بریاني وکاږله. ډېر ښکلی پروګرام وکړی ملګرو سره. ملګرو ډېر په مینه باندې ویلي چې راځئ نن پروګرام کو افطار پارټي به وکړو. مې صحیح ده بلکل. او نو خپل علاقه کې خپل خپل ځایونه دي، خو موږ هسې بل علاقې ته ځو. بس اذان ټیم نږدې کېدو ول دی له خیره. او بس دې سره موږ انشاءالله سامان پوره وکاږو په پلیټونو کې. دوستانو وړوکیشن پروګرام وکړی، خو ډېر ښکلی پروګرام و. تاسو ته پته ده چې روجې خېټې چې کمې دي نو په هغې کې سړی خوراک نشي کولی. ډېر موږ دا لږ لږ سامان راواستو، خو ډېر خوند یې کړی و. دا دي پیکوړې دي او سپیشل پیکوړې. تاسو باندې بوخورم که تاسو رالی چېرته. او په دې کې واپس شو موږ او ماښام دی. روان یو خپل کور ته. افطار پارټي وشوه له خیره الحمدلله. روژه ماته شوه. ډېره مهرباني، خوشحاله او باد اوسئ. دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.